ستا ښځه ده او تا سره بالکل سمه ده، خو د بې وجې تا ته څه ویلي هم نه دي او ته هغې له طلاق ورکړي. نو دا کار څنګه دی؟ دا د شیخ صاحب بیان تاسو لازمي واورئ، بیا پې موږ وروسته یو دوه خبرې کوو، خو دا بیان لازمي واورئ. د ورو سوال کړی دی، ډېر ناشنا سوال دی. یو سړی راولګېدو خپلې ښځې له طلاق ورکو او د هغې څه داسې د طلاق داسې معقوله او شرعي وجه نه وه. د طلاق معقوله او شرعي وجه هغه نه وه، یعنې بس یې ورته طلاق ورکو. نو بیا جرګه کېناسته، نو جرګې دا فیصله وکړه چې دی به دومره دومره مال یې ښځې له ورکوي. ځکه یې زیاتی یې کړی، زیاتی یې کړی، طلاق یې ورکړي دي بې وجې. نو آیا زنانه دپاره دا مال حلال دی او که نه؟ ګوره دې ته په عربۍ کې وایي الطلاق التعسفي. دا طلاق چې کوم د سړي نه واقع کېږي، د دې صحیح معقول وجه نه شرعي څه وجه نه، نو دا مکروه دی، ښه کار نه دی. او قرآن کې الله وایي فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا. که دا ښځې ستاسو خبره مني او ستاسو تابعداري، نو بیا لار د جدایي مه لټوئ، بیا څه له طلاق ورکړئ. بلکې بعضو علماو دا ویلي دي، وي دا کار حرام دی. دا بعضو فتوا ده، نور تحقیقي قول هم دی چې دا کار مکروه دی، یعنې ښه کار نه دی. او بعضو ورته حرام ویلي ځکه چې دی ښځې ته نقصان ورسوي. خو که حرام ورته هم ووایې که نه، نو شریعت کې داسې دلیل نشته په دې خبره چې څوک بې وجې طلاق ورکړي نو هغه به جرمانه ورکوي. دا جرګې هسې د خپل جیب نه فیصله کړې ده. ګوره جرګه کې چې کوم خلک کیني که نه، دا علما نه وي. ګورئ دوی له پکار دی چې د دین طرف ته او د دین مسلې نه چیړي. جوړ جاړی دی، دا مشران کوي، دا ښه طریقه ده. جوړ جاړی زه خیر ته ګزاره وکړه، زه خیر دی، خو فیصله نو د مسلمانانو فیصلې هغه په کتاب او په سنت کې قرآن او حدیث کې دي. فیصله دین دی. نو که چېرته داسې چې موږ فیصله کوو، یو حکم اورو، نو بیا به هغه څوک اورئ چې هغه صحیح په قرآن او حدیث باندې پوه وي. د بیا د دې کار نه چې دا سپین ږیری، زه منم سپین ږیری هم دی، قدرمن هم دی، مخوریز هم دی، هر څه دی، خو حدود دي، پولې دي. ستا سپینه ږیره، ستا کم قدر چې دی، کم عزت چې ستا دی، کم مقام چې دی، هغه ستا دپاره په دین کې بغیر د دلیل نه خبرې نه روا کوي چې زه خیر د سپینه ږیرې دی چې څه د زړه کې راځي هغه وایه. نه، دا کار بې دلیله دی، غیر شرعي دی چې په یو سړي باندې جرمانه ولګې په داسې څه کې چې الله او د الله رسول به جرمانه نه لګولی. او د شریعت کې یو قانون دی، وي الجواز ینافي الضمان، چې یو شي کې جواز یو سړي ته میلاو شي، نو یو کار د هغه دپاره روا دی، نو دی بیا ته ذمه ورکولی نه شي، په ده جرماني نه شي ایښودی. دې سړي له طاقت ته طلاق ورکولو نه ورکولو دا چا ورکړی دی؟ دا الله ورکړی. صحیح ده موږ وایو چې دا کار غلط وکړو. غلط دا چې وجه نه وه تا طلاق ورکړو، نه به یې ورکولی. سړی ورته خبره دوه واورئ، نصیحت ورته وکړي، مناسب نه و، په دې جرماني یې ایښوده، دا غلطه طریقه ده. زنانه چې طلاق کړی شي که نه، چې طلاق کړی شي، د دې مهر هغه به دې ته میلاویږي، دا دې حق ده. او که طلاق رجعي، یعنې اولنی او دویم طلاق ده، نو د عدت د ورځې دا به د خاوند په کور کې تېروي، دی بل حق دی. او په دې باندې خرچه کول په دغه ورځو کې دا هم په خاوند حق دی. د دې نه علاوه د زنانه حق نشته. نو دا د جرماني د پیسې چې ایښودی شوي دي که نه، دا زیاتی دی او د دې ښځې دپاره نه دي حلال. حدیث کې راځي لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. د یو مسلمان مال
د بل دپاره نه دی حلال مګر دا چې د هغه نفس پې رضایي یا پې خوشحالي هغه مال حلال حضور به یو سړي جرمانه کړي نو زنانه له پکار دی چې دا مال دې سړي ته واپس کړي او موږ بیا هم دا وایو دا موږ نه دي ویلي چې دې سړي ښه کار کړی دی بې وجې طلاق ورکول چې معقول وجه نه وي شرعي وجه نه وي نو دا ښه طریقه نه ده غلطه طریقه ده خو دومره ده چې موږ پرې د ځان نه جرمانې هغه نشو لګولی او عرش والا پرې جرمانه نه ده لګولی خدو د شیخ صاحب اهم بیان چې تاسو واورېدو د دې نه بعد به پې زه څه خبرې وکړم خو دا د شیخ صاحب بیان تاسو واورېدو د دغه شان مهم او اهم بیانونو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله